صاحب دا وخت حالات څنګه دي دې حمله وکړ د حملې بعد څنګه حالات دي اوس خو فلحال موږ نفري کمه ده اوس نفري بوت ده مش صدر ویان صاحب هم بوت دي نور ملګري هم دی ولیدي او موږ فلحال اوس پر دغه لګي باندې لا ولاړ یو نو زموږ ملګري در اوسه لا سره نه درکه دي سره پیسې وي نه دي نو موږ ولسته دا پیغام ورکو چې تی سار همت وکړي غیرت وکړي چې په نام چمن والای پښتون بسار غیرت وکړي راووزي چې کوم روډونه پر لټ ځان اورسي د پر لټ څه چې هر مشرانو راوېستله پر هغه باندې به موږ عمل کو پر هغه باندې به قدم اخلو دا نن دا عمل سره وکړي سبا ماښام بل عمل سره کوي بل شپه بل عمل سره کوي نو موږ بیا کسان چې په خدای کې په خپل کور کې یو سړی شپه وکړي په خدای د کورو هم راوباسي د ماجتان سم هم راوباسي خپل ماجت کې بیا په خدای کلمه وکړي نو موږ ولسته دا خواست کو چې ولس راووزي غیرت وکړي همت وکړي په ډاګه وکړي نو موږ به اوس دغه پرچن شل کاسه ولس کاسه به د شپې د خوا کومه خوا وکړي وزاره راوچ او یو خو نه کې کمانډر صاحب تقریبا 10 موټر ولا موږ 10 کاسي 10 موټر د 10 کاس په څیر سره نو بیا موږ مرګري لاسونه ورمات کله څوک خوش کله تقریبا څوک کسان جیل به ولدي ان شاء الله خدای مهربان زمون عرب خدای واوري الله مالک دی ان شاء الله ویډیو مختره سره شیر کړئ دا د کمانډر به خپل پیغام ولسه پرې شوی